د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب لسمه برخه. پاچا مړ شو. ژوندی دې وي پاچا. سپېدې لا نه وې چاودلې چې ټام کانټي له ژور خوبه راویښ شو. په تیاره کې یې سترګې پرانستې او یوه شېبه چوپ پاتې شو. هڅه یې وکړه چې خپل پاشلي فکرونه سره راټول کړي. په سوچونو کې ډوب و چې ناببره یو شی وریاد شو او په خوښۍ یې له ځانه سره وویل: اوس هر څه وینم او پوهیږم. خدایه شکر چې راویښ شوم. خوشحالۍ ته چیرې وې؟ ای غمه ځه ولاړ شه. زما ګرانو خویندو، نن او بټ راولاړې شئ. دلته راشئ چې زما د پریشانه خوب کیسه درته وکړم. داسې خوب چې تر ننه به مو یې ساری نه وي لیدلی. نن او بټ د دیوال له اړخه یو سوری راوغورځېد او ویې ویل: قربانه، څه فرمایش لرې؟ فرمایش؟ ها زه څوک یم؟ ستا غږ نه پیژنم. زه څوک یم؟ قربان مو شم، تېره شپه تاسې د انګلستان ولیعهد واست، مګر نن د انګلستان پاچا اعلی حضرت ایډوارډ یاست. پاچا مړ شو. ژوندی دې وي پاچا. ټام ځان پر تخت خوشې کړ. سر یې په پاسته بالښت ننوت او په افسوس یې وویل: افسوس چې دا خوب او خیال نه دی. محترمه، ته ځه بیده شه. پرېږده د خپلې بدبختۍ سره یوازې واوسم. ټام یو ځل بیا ویده شو او یو ډېر ښه خوب یې ولید. خوب یې ولید چې اوړی دی او یوازې د ګوډمنس فلیټس په یو چمن کې لوبې کوي. ویې لیدل چې یو لویشتنک سړی چې ونه یې تر 1 فوټ لوړه نه وه، سره ږیره او پر ملا یې بوک درلود، د ده خواته راغی او ورته ویې ویل: زوی جانه، دغه ځای وکنه. د هغه ځای وکین. د پنې 12 نوي سکې او خزانه یې وموندله. خورا پریمانه شتمني وه، مګر کیسه خلاصه نه شوه. هغه سړي وویل: زه تا پیژنم، ته یو نیک او نیکمرغه هلک یې. زه تا ته زیری درکوم چې د بدبختیو مرحله دې پای ته رسېدلې ده. پر ډېرو ښو ورځو به واوړې. په هفته کې یو پلا راځه او همدغه ځای کېنه او دغه د 12 نوي پنې راباسه. مګر په دې اړه هیڅ چاته څه مه وایه او دا راز د ځان سره وساته. له دې سره هغه لویشتنک ورک شو. ټام د افال کټ خواته په منډه شو او پر لاره یې له ځانه سره وویل: تر دې وروسته هره شپه یو پنی پلار ته ورکوم او هغه به داسې خیال کوي چې په فقر مې حاصل کړی دی. بیا به هغه خوشحاله شي او نور به مې نه وهي. وروسته یو پنی هغه کشش ته ورکوم چې ماته درس وایي. پاته سکې هم پر مور او 2 خویندو ویشم. په دې ډول به د مسکینۍ او د لوږې څخه نجات پیدا کوم او زه به هم په کراره شم. ټام د خپل دې خوب په اوږدو کې کور ته ورسید، په داسې حال کې چې سترګې یې له خوښۍ څخه ځلېدې. 4 پنې یې د مور په ورغوي کې ورکېښودې او ورته ویې ویل: واخله مور جانې، دا پیسې ستا دي، ستا او د 2 خویندو. دا هم ومنه مور جانې چې دغه پیسې مې په سمه لار ترلاسه کړي دي، نه د غلا او لوټمارۍ په واسطه. مور یې خوشحاله شوه، په غېږ کې یې ونیو، ښکل یې کړ او ورته ویې ویل: ډېر ناوخته دی. آیا له حضرت خوښه نه ده چې نور د خوبه راویښ شي؟ ټام خوارکي د داسې خوب تمه نه لرله. د خوبونو لړۍ یې وشلېده او سترګې یې خلاصې شوې. ویې لیدل چې لومړي لاډ یې له تخت سره ګونډه وهلې ده. د خوب خوښي یې له څېرې والوته. د بیچاره ماشوم ذهن ته راغله چې لا پادشاه او په دې ماڼۍ کې بند دی. خونه له سرو او ارغواني جامو لرونکو درباریانو څخه ډکه وه. دا رنګونه د ټام لپاره د بدمرغۍ نښې وې.
پر خپل تخت کېناست او د ورېښمینې پردې له شا یې شاوخوا ولاړو کسانو ته وکتل. ځانګړو خادمانو په پاچا کالي اغوستنه پیل کړه. هغوی پاچا ته د کالو په غاړه کولو په اوږدو کې په یو بل پسې د ټام په وړاندې پر ګونډو کېدل او د دې مصیبت ډاډ یې ورکاوه. لارډ مهتر کمیس په لاس راننوت او یو بل لاټ ته یې سپاري. دغه لاټ بیا د ماڼۍ خاص لباس ساتونکي ته ورکاوه. هغه د وینډروز ځنګل لوی مشر ته، هغه د نوکرانو ستر مشر ته، هغه د لانګسټر د دکان رئیس ته، هغه د خارجیانو مشر ته، هغه د لندن د برج ساتونکي افسر ته، هغه د دربار د ګارد قومندان ته، هغه ستر کالی ساتونکي ته، هغه د انګلستان د سمندري ځواکونو قومندان ته، هغه د کانټربوري لوی کشیش ته، او په پای کې جامع د دربار مشر لاټ چې د پاچا د شخصي خونې ساتونکی هم و اخیستې او په هغه یې اغوستې. د دې منظرې په لیدو ټام ته اور وژونکي وریاد شول چې سطلونه به یې سره لاس په لاس کول. د پاچا د جامو هره ټوټه هم باید په همداسې ادب او برم لاس په لاس شوې وای. ټام له دغو تشریفاتو سخت ستړی او بې حوصلې شوی و. ان دومره چې کله یې خپلې اوږدې وریښمینې جرابې ولیدې ډېر خوښ شو، ځکه ویې انګېرله نور د کیسې پای رانږدې شوی. مګر هغه دا ځل هم تر وخت مخکې خوشحاله شوی و، ځکه د پاچا پر پښو د جرابو اغوستلو پر مهال ناڅاپه د لوی لاټ مخسور واوښت او جرابې یې په تلوار د کانټربوري ستر مذهبي مشر ته ورکړې او په حیرانۍ په پسپسي ورته وویل: ښاغلې، تاسې یې وګورئ. مذهبي مشر سمندري قومندان ته ورکړې او په فصاحت یې ورته وویل: ښاغلیه لارډه، دا وګورئ. هغه مشر کالي ساتونکي ته چې همدا یې موروثي لقب و ور واړولې او په لږ ناکرارۍ یې ورته وویل: ښاغلی لاډې، ویې ګورئ. او په همدې ډول د پاچا جرابې پر راغلې. لاړ بیرته ووت. د کورنیو چارو مشر سمبالونکي، د برج د چارجیانو مشر ته، هغه لوی خزانهدار ته، هغه ستر دوک ته، هغه د سلطنتي قلمرو صدر اعظم ته، هغه دریم سینګارونکي، هغه د وینډروز ځنګل لوی رئیس ته، هغه د خوب د کوټې دویم مشر نجیب زاده ته او هغه د شاهي طبیلې مشر ته ورکړي. د دغې تېروتنې له امله د شاهي طبیلې د مشر د مخ رنګ والوت او ورو یې وویل: د جرابې یوه ګوته سوری ده. مشر جرابې ساتونکی باید زندان ته واچوم. د سختې بیرې له امله یې د بیرته پر حال کېدو لپاره د دویم مشر نجیب زاده پر اوږه تکیه وکړه. همدغه شیبه نوې جرابې راوړل شوې او هر کار پای لري. آخر ټام کانټي پر دې وتوانید چې د خوب له خونې راووځي. ځانګړي نوکر یې په لاسونو اوبه ور واچولې، بل خدمتګار یې لاسونه ور پریولل، بل یو له پاک دستپاک سره راوړاندې شو او د لاس مینځنې د پای ته رسېدو په انتظار ودرېد. د ټام کانټي د لاس پرېمینځلو مراسم هم پای ته ورسېدل او هغه یې د دربار د ځانګړي سینګار لپاره تیار کړ. کله چې له هغه ځایه هم راخلاص شو نو دومره ښکلی شوی و چې تر نارینه یې له نجلۍ سره زیات ورته والی درلود. په داسې حال کې چې سرې جامې یې پر تن او ارغواني بڼکه لرونکې خولۍ یې پر سر وه. د ناري د خوړلو د خونې پر لور وخوځېد. د لارې په اوږدو کې د درباریان لار ورته پرانستله. تعظیم یې کاوه او په وړاندې یې پر ګونډو کېدل. ټام تر ناري وروسته په خورا درنښت له سترو افسرانو او ځانګړو ساتونکو سره چې طلایي تبرونه یې لرل سلطنتي تالار ته لاړ او پر هېوادنیو چارو بوخت شو. ماما یې لاټ هارټفورډ
د صلاح او لارښوونې لپاره د سلطنت له تخت سره ولاړو او د ته یې توصیه او نصیحت کاوه. د هېواد څو مشهورې څېرې چې د فقید پادشاه لخوا د پادشاه د تکفین او تدفین دنده ورکړل شوې وه د نوي پاچا حضور ته راغلي وو چې د ښخولو د مراسمو د ترسره کولو اجازه ترلاسه کړي. د کانټربوري لوی مذهبي مشر د فقید اعلی حضرت د جنازې د مراسمو گزارش په لوړ آواز ولوست او د دغو چارو د ترسره کوونکو کسانو نومونه یې په دې ډول یاد کړل. د کانټربوري لوی مذهبي مشر د انګلستان لومړی وزیر لارډ ویلیام لارډ سنټ جان، لارډ جان رسل، ایډوارډ لارډ هارټفورډ، جاو ویسکنټ لایل، د دورهام کشیش کارټبرټ، ټام چې پر وینا یې سم غوږ نه و نیولی. د یوه ټکي په باب پوښتنه ور پیدا شوه. لارډ هارټفورډ ته یې مخ کړ او په غوږ کې ورته وویل. د څه وویل؟ چې په کومه ورځ به جنازه خارو ته سپارل کیږي؟ قربان مو شم، د راتلونکې میاشتې پر 14 تاریخ. دا څه لیونتوب دی؟ جسد به تر هغې ورځې پورې پروت وي. ټام بیچاره د دربار له دودونو خبرتیا نه لرله. د باندې په افال کټ سیمه کې یې د مړي ښخول بیخي بل ډول لیدلي وو. په هر صورت لارډ په 2-3 کلمو فکر ور آرام کړ. د تشریفاتو رئیس تر وینا وروسته نوي پاچا ته په عرض ورسوله چې سبا یې بهرني سفیران په حضور مشرف کېدل غواړي او د هغوی د راتګ اجازه یې ځینې وغوښتله. ټام لارډ هارټفورډ ته وکتل او هغه ورو وویل البته اعلی حضرت به اجازه ورکړي. هغوی د خپلو پادشاهانو د خوا اعلی حضرت او د انګلستان خلکو ته د تسلیت د پیغام د رسولو لپاره مشرفه کېدل غواړي. ټام د لارډ هارټفورډ په لارښوونه سبا هغوی ته د راتلو اجازه ورکړه. یو بل منشي راوړاندې شو او د فقید پاچا د وروستیو 6 میاشتو د خزانې حساب یې ولوست. په تیرو 6 میاشتو کې 28,000 فونډه لګښت شوی و. د ټام سابندي وشوه او په نفس تنګۍ کې هغه وخت لا ډیر راغی چې خبر شو له دغه رقم څخه 20,000 فونډه د خزانې لخوا تر اوسه هم ورکول شوي نه دي او د دربار د 1200 کارکوونکو ته د حق الزحمې د ورکړې لپاره د پاچا په صندوق کې شای نشته. ټام په داسې حال کې چې سخت اندېښمن وویل ښکاره ده چې دا کار به اخر موږ د ماتې سره مخ کړي. صلاح په دې ده چې دربار را کوچنی کو او ځینې کارکوونکي بیکاره کړو، ځکه دا ټول مو په کار نه دي. دوی مشکلات زیاتوي. دوی داسې دي لکه د بازیو ناوکۍ چې په هیڅ درد نه خوري. ماته د ماهي فروشانو په بازار کې یو کوچنی کور را معلوم دی چې د ټام پر اوږه وارد شوي سخت فشار هغه د خپل احمقانه خبرو بس کولو ته مجبور کړ. رنګ یې والوت او څېره یې سره واوښته، مګر د دې دومره په کیسه کې نشو چې ګډ وډ خبرو یې پر حاضرانو څه اثر خندلی. وروسته د فقید پاچا یو بل فرمان ولوستل شو. په هغه کې راغلی و چې لارډ هارټفورډ ته د دوک د هغه ورور توماس سیمور ته د کنت او زوی ته یې د اډمیرال لقبونه ورکړل شوي دي. همدارنګه نورو درباریانو ته هم رتبې، عنوانونه او امتیازات بخښل شوي وو. له بل پلوه سلطنتي شورا فیصله کړې وه چې د فروری پر 14 نیټه غونډه وکړي او دغو ترفیګانو او امتیازاتو ته رسمي بڼه وبخي. په فرمان کې زیاته شوې وه چې د پاچا د مړینې له امله ځینو نجیبانو ته د امتیاز په نوم د ملکیتونو او کورونو د ورکړې په کار کې خنډ راغی. خو دا چې سلطنتي شورا د اعلی حضرت له موخو خبره وه، له همدې امله یې وغوښتل د فقید پاچا غوښتنې عملي کړي. نو پرېکړه وشوه چې د 500 لیرو ګټې لرونکي مځکه توماس او د 800 لیرو
ګټې لرونکي او یوه بله د کلیسا له ولکې وتونکي ځمکه چې 3000 لیرې ګټه لري د هارټفورډ زوی ته ورکړل شي. همدارنګه یادونه شوې وه چې نوي پاچا هم له دغه ویش سره موافق دی. ټام غوښتل انتقاد وکړي او ووایي چې د بې ځایه لګښتونو پر ځای باید لومړی د فقیدو پاچا پورونه ادا کړل شي. مګر همدغه شیبه پر اوږه د هارټفورډ کې کاغلو له دې خبرو راوګرځاوه. په پای کې د پاچا پریکړه د ده له رضا پرته تصویب شوه. ټام د دغو ډالیو د بخښنې په منځ کې چورت یوړ چې ولې خپلې مور ته د افارکرد د دوشس لقب نه ورکوي او یا هم ولې خپل پلار ته مځکه ونه بخي. خو یو دم خواشینی او له دې فکر لاس په سر شو، ځکه ور یاد شول چې مازې په نامه پاچا دی او د دربار مخور کسان چې هر څه وغواړي کولی شي. د هغوی په اند د مور یوه بدمرغه موجود دی. همدغې مور د ده ناروغ ذهن زیږولی او دغسې ذهني مخلوق ته د دوشس لقب ورکولو اجازه نشته. هغوی داسې کسان ول چې د ټام خبرو ته یې د شک او بدګمانۍ په سترګه کتل او د ناروغۍ په پلمه یې همیشه طبیب ورسره کېنولی و. په هر حال دغه ستړي کوونکي تشریفات تر هغو روان ول چې غوښتنلیکونه، راپورونه، خطبې، شکایات او د خلکو په هکله رنګارنګ بحثونه وشول. خوارکي ټام له ځانه سره فکر وکړ چې دا یې کومه ګناه کړې چې خدای تعالی یې سزا ورکوي. په زندان کې یې اچولی او په طبیعت او دښته کې له اوسېدو یې محروم کړی دی. تر شونډو لاندې یې وویل دوی مې ولې دونه په عذابوي. په ستړو فکرو بار سر یې لنډ وښوراوه. یو دم ځینې کوږ شو او د ډېرې ستومانۍ له امله خوب یوړ. د دې حالت له کبله د هېواد چارې په ټپه ودرېدې، ځکه د هغه په ویدېدو اجرایه ځواک له کاره لوېدلی و. په پریشانۍ کې د غرق و طرق ټام شاوخوا ژورې چوپتیا نیولې وه او د هېواد ځیرکو سیاستپوهانو پر خپلو خولو د سکوت مهرونه وهلي ول. ټام د همیشنیو ساتونکو لارډ هارټفورډ او سنټ جان په اجازه او لارښوونه تر ماسپښین وړاندې وخت له شهزادګانو لیډي الیزابت او لیډي جین ګرې سره تیر کړ. له دې سره چې شاهي کورنۍ ته د بېسیاري ور اوښتې زیان له امله شهزادګانې خواشینې وې. بیا یې هم له ټام سره سات تیر شو. یوازې یې مشرې خور ماري ټوډوډ د دې ملاقات په پای کې ټام یو څه وځوراوه. خور ماري ټوډوډ هغه ښځه ده چې وروسته د انګلستان په تاریخ کې د خونړۍ مارې په نوم مشهوره شوه. دغه لیدنه د لنډوالي له امله خوندوره وه. ټام تر دې ملاقات وروسته څو شېبې یوازې پاتې شو. په دغه وخت کې یو 12 کلن هلک چې له غاړې او لستوڼو پرته سر تر پایه په تورو جامو کې پټ و د پاچا په لیدو مشرف شو. دا غمجن او تور کالی ماشوم د هغه مهال له دود سره سم یوه ارغواني پټه پر اوږه اچولې وه. هغه د ټام په وړاندې پر ګونډو شو. ټام چوپ او آرام غوندې ورته وکتل. وروسته یې ناڅاپه وویل هلکه ودرېږه، ته څوک یې او څه غواړې؟ هلک پاڅېد، ودرېد او په مړاوې څېره یې وویل قربان، زه باید ستاسې په یاد وای، زه ستاسې چلاخه خوړونکی یم. ټام وویل څه شی؟ چلاخه خوړونکی؟ هو قربان، زه همفري یم، همفري مارلو. د ټام سر خلاص شو چې نوموړی هلک له درباره سره تړاو لري، خو ځانګړو ملازمانو یې په خپلو معلوماتو کې یادونه هیره کړې وه. دا یو جدي او مهمه موضوع وه. ټام په سوچ کې شو چې باید څه وکړي. آیا داسې وښیي چې پیژني؟ ښه،
په بې ځایه بحث ښایي پساو شي، نو غوره دا ده چې له پېژندنې یې انکار وکړي. نه، دا کار هم سم نه و. فکر یې وکړ چې په راتلونکي کې هم کیدای شي له ورته پیښو سره مخ شي، ځکه ځانګړي ساتونکي یعنې لارډ هارټفورډ او سنټ جان د فقید پاچا د جنازې د ښخولو د تشریفاتو غړی دی، او په همدې کار پسې تللي ول. په آینده کې یې ممکن د نورو کارونو له امله پاچا یوازې پرېښی وای. له همدې امله باید ټام داسې یو پلان جوړولی چې په ورته پیښو کې د تېښتې لار د ځان لپاره پرانیزي. دا یوازینی هغه فکر و چې د ټام سر ته یې لاره وکړه. اوس نو باید خپل پلان پر نوموړي هلک پلی کړي او پایله یې وازمایي. ټام ارګمی وکیښ، یوه شېبه په فکر کې ولاړ، بیا یې سر اوچت کړ او ویې ویل: ها، اوس مې را په یادېږي، څه وکم؟ حواس مې یو څه سره پاشل شوي دي او ستړی غوندې یم. هلک په زړه سوي او نا ارامۍ وویل: قربان، زه هم ډېر خوابده یم. وروسته یې تر شونډو لاندې وویل: نو رښتیا یې ویلي دي چې په روحي مشکل اخته شوی دی. افسوس، خوارکی، خاورې مې پر سر شي، لکه زما چې هم هیر وي چې د پاچا د مریضۍ په باب څوک د غږېدو حق نه لري. ټام وویل: هو، ډېره عجیبه ده. په دې ورځو کې مې حواس سم سره پر ځای نه دي، مګر پروا نه لري، ته باید دې پیښې ته ډېر پام ونه کړي. زه به کوښښ وکړم چې پر ځان زور راولم او ټول شیان را په یاد کړم. ممکن ډېر هیر شوي شیان مې حافظې ته راشي، نه یوازې اورېدلي او لیدلي نومونه او شیان، بلکې نالیدلي او نا اشنا شیان هم را په یادول غواړم. اوس به یې دغه هلک هم وویني. ها، هلک جانه راته ووایه چې تا څه وظیفه درلوده؟ قربان، اوس چې اورېدل غواړئ نو اول یو لنډکی عرض وړاندې کول غواړم. 2 ورځې د مخه اعلیحضرت د یوناني ژبې د زده کړې پر وخت 3 غلطۍ وکړې. آیا د مبارک په یاد دي؟ سهار و. ها، را په یادېږي مې. دا خو درواغ نه ده، ځکه زه تل د یوناني په زده کړه کې غلطي کوم. 3 غلطۍ خو دونه نه دي، 40 مې هم کړي دي. ښه خیر، په یاد مې دې ادامه ورکړه. هو قربان، معلم ته د اعلیحضرت پر دې غلطو درد ورغی او زما د وهلو فیصله یې وکړه. ټام چې نه پوهېد اصلي کیسه څه ده، نا آرامه شو او ویې ویل: ستا د وهلو فیصله یې وکړه. ستا که ما غلطي کړې وي نو ولې تا به وهي؟ اوف، وای قربان مو شم، بیا مو د یاده وتلي دي کله چې ستاسې درس نه وي زده. ها، سمه ده، هیر مې و. کله چې زما درس نه وي زده، ته یې په را زده کولو کې مرسته را سره کوې. ته په دې جرم معلم ووهلې چې ما ته د درس راښوولو وظیفه سمه نه وه اجرا کړې. نه قربان، داسې نه ده. دا ناچیزه بنده دونه اهمیت نه لري چې تاسې ته درس در وښیي. ښه، بیا نو ستا ګناه څه وه؟ زما خو هېڅ سر نه خلاصېږي. یا به زه لیونی یم او یا ته. صفا خبره وکړه چې پوه شم. قربان مو شم، خبره ډېره ساده ده، د روښانتیا ته هم اړتیا نه لري. هېڅوک دا حق نه لري چې پر تاسې لاس پورته کړي. د اعلیحضرت مقدس وجود په عذاب کې. ځکه نو که عالي جناب په سبق کې کومه اشتباه وکړي، زه مو باید پر ځای ووهل شم. زه هم دا هر څه په ډېر خوښۍ سره پر ځان منم، ځکه همدا مې د ژوند کولو لاره او مشغوله ده. ټام یوه شېبه په حیرانتیا هلک ته وکتل او له ځان سره یې فکر وکړ